محترم څوک چې په دنیا کې د یو بل د رضامندۍ نه بغیر د یو بل په ځمکو باندې ډاکې اچوي، د یو بل جایدادونه قبضه کوي، د یو بل مال په ناحقه باندې خوري، نو په احادیث مبارکو کې ډېر په سختۍ سره ممانعت راغلی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 اراضین. سوچ د لیش برابر زه هم د چانه په ظلم سره قبضه کی، د اوز مکونه به د هغه 7 توق واغستولی شي. یعنی د حدیث مطلب دا شو، څوک چې د بل مسلمان یو لیش زکه هم په حق باندې قبضه کی، د قیامت په ورځ به د هغه 7 چې کوم دی یو توق واغستولی شي. مطلب دا شو چې دا یو لیش زه به کوم دی اندازه کړلی شي، او د اوز مکو پورې څومره چې رسیږي د اوز مکو پورې دومره بوج به کوم دی د انسان په سر باندې واچولی شي. نو که انسان سوچ وکړي، انسان په دنیا کې یو من وزن چې کوم دی هغه په سر باندې نشي برداشت کولی، چې په ټنونو وزن په انسان واچولی شي هغه به برداشت کړي. یو بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلی دی: لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا بغیر طب نفس منه. یو مسلمان له هم دا حلال ندی چې د یو مسلمان امسا هم د هغه د اجازت نه بغیر اوچته کړي. د داسې احادیثو دا خبره بالکل صفا مخې ته راځي چې د بل مال بغیر د استحقاق نه قبضه کول د الله په نظر کې څومره ناخوښه ګناه ده، او په آخرت کې د بدترین رسوایۍ سبب ګرځي. د افسوس مقام دی چې کوم شی د الله په نظر کې مبغوض دی، نن هغه د کمال سبب ګڼلی کېږي. یو لیش ځمکه ولو او په نالو باندې په قانون مقدمې کېږي او ناحقه مقدمې ګټلی کېږي، او بیا په دې باندې فخر کولی کېږي. د داسې حرکتونو سبب د آخرت نه د غفلت او د الله جل شانه د عذاب نه بې پروایي ده. که چیرې د خلکو ذهنونو کې د دې عذاب خیال راشي، نو هیڅ یو عقلمند سړی به کله هم د دې 4 ګزونو ځمکې دپاره په جنگ کې جګړه او مقدمو باندې خپل دنیا او آخرت تباه او برباد نه کړي. نو عزتمند ورونو د یو لیش ځای دپاره خپل آخرت دا نه دي بربادول پکار، ځکه په آخرت کې د دې دپاره انتهایی زیات عذابونه مقرر شوي دي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د بل مسلمان ورور د مال او د هغه د حق نه وساتي.